ګرانو دوستانو، ډېره اوږده موده کېږي چې زه د خپل هېواد، خپلو خلکو او ژبې د ریښې په لټون بوخته یم، او په دې اوږده موده کې مې تر خپله وسه ډېر حقایق د پخوانۍ آریانا، د پښتون او پښتو په باب لاسته راوړي. داسې حقایق چې ماته خو سل په سلو کې حقیقت دي او زه پرې باوري یم، خو ستاسو سره د شریکولو دپاره به هغه نوې فرضیې وبولم. دا چې د آریایي په نوم ټبر له کومه راغلی، د آریا او آریانا د نوم لغوي معنا څه ده، د دې خلکو چې کوچیان وو او ورځ تر بلې د ځمکې پر سر خپاره کېدل، بنسټیزه ژبه څه وه، د دوی عقیده او کلتور څه وو، او اوس کومو سیمو کې میشت دي. هغه پوښتنې وې چې د مرحوم کوهزاد د تاریخ په لوستو ماته پیدا شوې. په هغو کې مې د پښتنو څرک پلټو، خو د موهومو روایاتو په ترڅ کې چې د افسانوي تاریخ څخه د تاریخ پوهانو له لیکنو نه په کتاب کې نقل شوې وې، ماته که څه هم پښتو ډېره زړه ژبه ښکارېده، خو نښې مې پکې سمې نه لیدلې. د ځینو اشخاصو، غرونو، دریابونو، سیمو او تر ټولو مخکې د آریان په نوم کې مې د پښتو ژبې مفاهیم حس کول، خو بیا هم راته مبهم وو. کله مې چې د یو امانت راکړي کتاب په منځ کې د اوستا د یوې برخې متن په لاتین الفبا او پښتو غږونو ولوست، خپل ډېر شکونه او سوالونه راته حل شول. زه به دلته کوښښ وکړم خپلې دا لاسته راوړنې چې د اوستا یا اوسیدا د متن څخه مې مستقیمې اخیستې، د یو عادي نکل او داستان په ډول، البته د یوې لنډې مقدمې سره، له یما څخه پیل کړم، او د هغو په ترڅ کې به وخت ناوخت هغه لنډ متنونه هم تاسو ته بیانوم چې د شرق په لوري د آریانو د تلو سره د یو دیني کتاب اوپانیشاد د ژباړل شویو کیسو په ترڅ کې د ځینو لغاتو منطقي معناوو په لاسته راوړلو مې په خپل فیسبوک کې لیکلي، او همدارنګه د غرب په لوري د پارسي لغتنامې نه د پهلوي بنسټ سره ځینو لغاتو پښتو منطقي مفاهیم کوم چې پرې پوهېدلی یم او هغه مې هم لیکلي درسره شریکوم. هغه مذهبي د زردشتي دین اصطلاحات هم چې په اصل کې راته پښتو ترکیبونه ښکاره شوي او لیکلي مې دي، هغه به هم د اوستا د متن د کیسو په ترڅ کې ستاسو سره شریکوم. په دې ترتیب غواړم ښکاره کړم چې د بخدي یا باختري آریانو ژبه کومه وه او د شرق او غرب په لوري تللو سره کومې لهجې او بیا ژبې ترې منځته راغلي. د اوستا هغه برخه چې ما په پښتو لوستې 9مه یسنا یا هومهیشت نومیږي. د هر نوم او اصطلاح سره چې د نکل په ترڅ کې راځي، کوښښ کوم چې د هغو نوم یا اصطلاح اصلي منطقي شکل لنډ توضیح کړم.